د راشد خان مینوالو ته ښه زیری په لاره دی. راشد خان غواړي دوهمې ټسټ لوبې ته بیا راوګرځي، خو ولې خپله پرېکړه بدله کړه. راشد خان غواړي د زیمبابوې په وړاندې دوهمه ټسټ لوبه کې ګډون وکړي. راشد خان چې د افغان کرکټ بورډ په خوښه اجازه اروپا ته تللی دی، اوس غواړي یو ځل بیا زیمبابوې ته لاړ شي او د دې هېواد په وړاندې په دوهمه ټسټ لوبه کې ګډون وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې دا خبر چا رسنیز کړ او راشد خان ولې دومره ژر خپله پرېکړه بدله کړه. ټول جزئیات په دې ویډیو کې وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. راشد خان چې اوس مهال په فرانسه کې دی او دلته ایفل ټاور ته نږدې انځورونه اخیستي، یو یې نن ماښام په انسټاګرام پوسټ کړی و. په کمنټ کې ورته نوین الحق لیکلي دي. یو چکر منګولیا ته هم نه راځي وروره. راشد خان د نوین الحق د دې کمنټ په ځواب کې لیکلي دي، نه بس د موږ ته خو غټ ټیسټ را په غاړه دی. له دې خبرې داسې معلومیږي چې راشد خان غواړي اروپا ته د خپلو سفرونو لړۍ پای ته ورسوي او ژر له افغان لوبډلې سره ځان یوځای کړي تر څو د زیمبابوې په وړاندې په دوهمه ټسټ لوبه کې ګډون وکړي. راشد خان هایي پر خپله خوښه بیا د کرکټ بورډ په سلا مشورې حالات درکړي وي چې ملي لوبډله ورته د زیمبابوې په وړاندې ټسټ لوبه کې ډېر اړتیا لري، ځکه غواړي په راتلونکي ټسټ لوبه کې ګډون وکړي. دا دوه دلایل لري. لومړی خو دا چې پر راشد خان افغان مینوالو توندې نیوکې وکړي چې ولې د ملي دندې پر ځای چکرونو ته لاړ، او دوهم دا چې په ټسټ کرکټ کې د بدې او شرموونکې ماتې څخه د ځان ژغورلو لپاره اړ شوی چې بیرته راستون شي. خوږو ملګرو ساسې له نظره راشد خان ولې بیرته راستون شو، کمنټ کې ولیکئ، ویډیو لایک او شیر کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. در بیا ښې چارې لویه لمول شه.